زما یاران د پښتو وایي او پښتون د مني ماته د خیر دی نوموړی ادیب نه وایي څوک د استاد صاحب شاه صابر په دغه شعرونو باندې ټولو کتونکو ملګرو ته همزولو مشرانو کشرانو ته سلامونه احترامات ملګرو مونږ یو هڅه د نن نه شروع کوو د یوټیوب له لارې چې د پښتو کم توري دي املا ده لیکدود دی پای باندې یو لنډ غونته کې د څو منټو ویډیوګانې جوړې کړو نو نن د دغه کړۍ لومړی ویډیو ده نن موږ صرف په دې باندې خبره کوو عموما زموږ په پښتنو کې یو اختلاف شته دی او هغه زما په خیال علمي اختلاف دی چې د پښتو ژبې توري څومره دي ټکي څومره دي څوک 4 څلوېښت څوک 3 څلوېښت څوک 15 څلوېښت او زموږ یو ملګری دی هغه پکې 6 څلوېښت هم یادوي نو نن موږ په دې باندې خبره کوو چې د باړهګلۍ 1991 چې کومه د پښتو سیمینار شوی و په هغې کې زیاتره زموږ مشران څومره لیکوالان پوهانو په دې باندې سلا شوي وو چې د پښتو توري به 4 څلوېښت وي هغه کوم دي راځئ نن یې لیکو او کوم اواز کوي نو په هغې باندې به هم خبره کوو لومړی زموږ سره چې کوم توری دی هغه ټولو ته پته ده الف بیا با بیا پا بیا تا بیا سا جیم ها خا سیم زیم چه دال زال ډال ری ړی ګې ژې او زې بیا سین خین شین سوات دوات توی زوی بیا عین غین فی قاف کاف گاف گاف بیا زمونږ چې پورې غاړه کمرونه دي نو هغه عموما گاف بیا داسې لیکي لکه څنګه چې اردو یا فارسی کې لیکلی کېږي نو گاف لام میم نون نون و بیا اردو کې ورته هغه دو چشمې هې ورته موږ په ماشوموالي باندې یو هې نون و هې بیا عموما زمونږ ټول لویه مسله د هغه په یاګانو باندې ده نن خو نو زمونږ به یو کلاس په دې باندې وي چې یاګانې کومې دي ولې دي او څنګه د هغې استعمال دی خو نن موږ صرف لیکو معروفه مخصوصه بیا دا تانیس د حمزه امریه او دا مجهوله یې یا ورته چې کومه غټه یې ورته موږ وایو مجهوله یا دا په دې کې یو شته دی چې موږ دې طرف ته چې کوم پښتانه دي هغه عموما اوږده یې استعمالوي او دا ساده یې چې ټکې لاندې باندې یو ټکی ورته هم نه نو هغه عموما هغه طرف ته زموږ چې کوم پښتانه وروڼه دي هغوی استعمالوي او دغه یو اختلاف تر اوسه پورې د باړهګلۍ په املا کې هم دا منلی شوی و چې دا یو اختلاف به وي دا موږ شمارو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 اوويشت اتهويشت یو کم دیرش دیرش یو دیرش دو دیرش درې دیرش څلور دیرش پنځه دیرش شپږ دیرش اووه دیرش اته دیرش یو کم څلوېښت څلوېښت یو څلوېښت دوه څلوېښت درې څلوېښت او څلور څلوېښت یعنی څلور څلوېښت د پښتو ټکي دي یا پښتو کې موږ داسې لیکو دا د پښتو توري دي باید موږ زده هم کو نمونه پکار د اے بي سي خو موږ ته په یادو باندې یاد دي چې شپږیشت الفابیټس دي یا حروف تهجي د اردو څومره دي خو زمونږ د پښتو توري چې دي هغه 4 څلوېښت دي نو نن زما په خیال همدغه ویډیو موږ په دې ځای باندې پای ته رسو چې پر روانو ویډیوګانو کې به موږ یو څو ټکي خاص کر چې په کوم ځای کې موږ غلطیږو په هغې باندې به خبره کوو مخصوص چې کوم زمونږ یو څو ټکي دي تقریبا 14 ټکي دي د پښتو خپل په هغې باندې به خبره کوو د هغې په استعمال باندې څنګه به یې موږ استعمالو او بیا د دې خصوصیت څه دی ځانګړتیا یې څه ده چې یوازې په پښتو کې دغه استعمالیږي په لهجو باندې به هم لږې غوندې خبرې کوو ځکه چې زمونږ د املا تر ټولو لویه مسله ستونزه چې د هغه د لهجو له وجې دا چې ډېر خلک ډېر ملګري دا ګیله لري چې دا ټکې دلته داسې ولې داسې ولې نو دغه ټول د خپل پوهې مطابق ځکه چې موږ په خپله باندې د پښتو زده کوونکي یو کوشش به کوو چې څومره څیزونه موږ له راځي هغه
زمونږ اوریدونکو ته زمونږ کتونکو ته تر هغوی ورسوو. نن همدغه ویډیو په دې ځای پای ته رسوو په دې هیله چې راځئ پښتو زده کړو، پښتو ولیکو، پښتو ووایو او پښتو وکړو. ډېره مننه.